دا چې شخص کومه یوه انتخابوي په دې ویډیو کې تعقیب کړئ، خو مخکې له هغې در سره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. یو مشهور ډاکټر په ښار کې تر ټولو ښکلې نجلۍ ته د واده کولو وړاندیز لپاره تللی و تر څو ښکلې نجلۍ ورسره واده وکړي، مګر نجلۍ هغه رد کړه او ویې ویل زه په یو شرط له تا سره واده کوم، او هغه دا چې ته باید خپلې مور ته زما په واده کې د ګډون کولو حق ورنه کړي او بیا زموږ په شریکه کور کې او زموږ په ژوند کې هم. ډاکټر د دې خبرې په اورېدو سره ډېر حیران شو، هیڅ نه پوهېده چې څه وکړي. له ښکلې نجلۍ سره یې ډېره زیاته مینه درلوده او هم یې نشي کولی چې خپله مور د خپل ژوند څخه وباسي. نو هماغه و چې یو مشهور حکیم ته لاړ او هغه ته یې ټوله کیسه وویله. د ډاکټر کیسې اورېدلو وروسته حکیم هغې ته ویل خپلې مور ته لاړ شه او لاسونه یې ومینځه او سبا ما ته بېرته راشه تر څو تاسو ته د حل لاره وښایم. ډاکټر ژر کور ته لاړ او د خپلې مور لاسونه یې د مینځلو لپاره ونیول، مګر په ناڅاپي ډول یې اوښکې له سترګو څخه روانې شوې، ځکه چې دا لومړی ځل و چې هغه د خپلې مور لاسونه نیولي وو. د مور لاسونه یې وچ چاودلي وو او په بشپړ ډول د خلکو د جامو مینځلو او د کورونو پاکولو په وجه ډېر سست او کمزوري شوي وو. په دې وخت کې کله چې هغه د خپلې مور په لاسونو اوبه اچولې، مور یې له ډېر سوخت او درد څخه یو آه وکړ، خو په مسکانه څېره یې زوی ته وکتل او ورته وویل هېڅ خبره نه ده زویه، بس هسې مې لږ په سترګو کې کوم څه دننه شول. زوی د دې حالت په لیدلو سره ډېر حیران شو او د خپلې مور د بې نهایتې مینې او مهربانۍ په لیدو سره یې د حسرت اوښکې په مخ روانې شوې. نو ډاکټر وپوهېده چې باید څه وکړي. ډاکټر تر سهاره پورې انتظار نشو کولی. کله چې هغه د خپلې مور د لاسونو دا حالت ولیده، سمدلاسه حکیم ته لاړه او ویې ویل زه به د هېڅ چا لپاره خپله مور ونه پلورم او کله به هم د کوم چا لپاره د خپلې مور لړزېدلي او کمزوري لاسونه خوشي نه کړم، ځکه چې هغې زما د راتلونکي لپاره خپل ژوند تباه کړی دی او اوس به زه د هغې یو روښانه راتلونکی جوړ شم.